کندهار ښاروالي د ښار په 9مه ناحیه اول ګذر کې د 2 کوڅو د کانکریټ کولو چارې راپیل کړي دي. اوس خو الحمدلله په لسو ګذرو کې بعض داسې ګذرونه دي چې کار یې په هغه 9 شپږم و 5 د دې کار پر سوی دی. په دا نورو ګذرو کې کار جریان لري. په یوه میاشت و نیمه میاشت کې به دا هم ټوله ختم شي. 2 ګذره چې پاته دي 3 و 12 هغه به په دا هفته کې انشاءالله تعالی شروع شي که خدای کول. دغه کوڅې چې 511 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري 2 میاشتې مخکې د رغولو چارې راپیل شوي دي او پاته کارونه به د 1 میاشتې په موده کې بشپړ شي. په دې کې موږ یو سبګریډ طبقه لرو، سبیس طبقه لرو او کانکریټ لرو چې تقریبا سبیس یې کمپلیټ دی د دواړو کوڅو او اوس نن مو د کانکریټ اوله ورځ چې کانکریټ مو راشروع کړی. زموږ ډیډلاین خو د فبروري 14مه د 1 میاشت وروسته به انشاءالله ګټه اخیستنې ته وسپارل شي انشاءالله. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې هره ورځ 1 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 14 کسان په مسلکي ډول او 8 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. دا د مستشفه زمینه مساعده کړې ده. دا د کار دی د کور مخ ته د سړک مو جوړېږي. موږ خپل هم شکې کې اخته یو. دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی. انشاءالله بیخي الحمدلله خوشحاله یو. ډېر ښه کار روان دی چې خدای ورشته سي په صحیح معنا موږ 2 ګټې ګوا کړي دي. هم سړکان هم بدېږي اوس میټېږي هم دا خلک ولس په کار اخته دي. د همدغه کوڅو په اساسي رغولو سره د دې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. په دوبې د دوړو د لاس خلک نسوي دکانداري نسوي کولی. اوس خو شکر دی الحمدلله چې د سمیار سوله موږ ډېر خوشحاله یو او د ښاروالۍ څخه موږ ډېره مننه کوو چې زموږ کار یې مخته وړی دی.